دغه بازار به د کاخیلو بازار نومیږي. چیرته روانې؟ چکر ته روان یو. کوم ځای ته؟ نصبا راشمي چوک ته. او کوم ځای نه راغلی؟ مارکو. او دا سیلبین خلک دلته مینهوال ډېر زیات دي. سیلبین خلک راځي د غرو لمنې خواته. خو خلکو ته موږ وښوده چې یعنې شینواري پیساب داسې خلک نه دي، رویه خلکو سره ښه ده. چې اوبه ډېرې وي تقریبا ستاسو او د دغه کلي که نه بیا به رابطه ختمه وه نو چې تر څو اوبه کمې شوي پورې وتو بیا پورې وتو رقم څه ته رقم پورې وتلی؟ او مینه د زور خبره نه ده کنې هډوکي به دې مات کړي وو نه. یو افغانستان یوټیوب چینل. سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ، خوشحاله اوسئ. ملګرو ننګرهار ولایت کې د ننګرهار په ولایت کې دوستانو غواړو چې یو څو خپرونې درته وړاندې کړو. دغه سړک د روداتو ولسوالۍ ته تللی دی. نور معلومات په نجیب ورور راله راکړي. نجیب ورور بیا هم ستړی مه شي. په ننګرهار کې رښتیا ما سره په عذاب شولې. نن خپرونه مو چېرته ده؟ نن خپرونه مو خیر سره ځو به د دیبالا ولسوالۍ له هلته به ځو اغځې انځورونه به خلکو ته ښکاره کوو. او دا اوس موږ کوم ځای کې ولاړ یو دا د دواړو ولسوالیو ترمنځ سړک ته یو رودات ولسوالۍ ته تللی یو چې د دیبالا تللی دی. امان الله ورور ته هم ستړی مه شي. جوړ خیر دوستانو د نن سفر ملګری مې امان الله هم دی. امان الله ورور ته هم د دې ځای اوسېدونکی؟ خو زه خو اصل د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکی یم، خو همدغه لار زموږ ځای ته تللی دی. انشاءالله همداسې به ځو. یاره دې ځای نه به دیبالا انشاءالله سوی 15 کیلومتره لري. او دې چوک ته څه نوم اخلي؟ دا د کوچانو کلا په نوم یادېږي دا چوک. کوچانو کلا دا سړک چې دی د هغې ته تللی رودات ولسوالۍ ده او بیا دا چې تللی دی دیبالا ته تللی. نو بس ځو د خیره؟ ځو انشاءالله د خیره. دوستانو په دې هیله چې خپرونه تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ښه خپرونه به درته وړاندې کړو. زموږ سره اوسئ. یو افغانستان یوټیوب چینل. دوستانو بیا هم ښه راغلاست درته ویو. د لارې انځورونه خو مو ولیدله. تقریبا د روداتو ولسوالۍ نه مو
فکر کوم یو نیم ساعت مزل وروسته دغه وړوکي ښارګوټي ته راورسېدلو نو نور دغه ښار په هکله به دغه ورور ووایي چې دا ښار څه نومېږي او ماشاءالله ډېرې ښایسته ځلوبې پخوي ورسره همداسې ښه ښایسته هوټل دی ډېر ښایسته بازار دی ملګرو هوا یې ډېره ښایسته یخه ده سلام استاد ستړی مه شئ وعلیکم سلام خیر نوم مې ولی محمد دی ولی محمد څنګه یې په خیر یې خیر اوسه ژوندی اوسه دغه بازار په هکله که ووایه دغه بازار به د کاخلو بازار نومېږي او بس ښه بازار دی خلک ورته چکر دپاره راځي لرو لرو ځمکو نه ورته خلک راځي او دا بیا هوټل دی او زما د هوټل مالک خپله دی او خپله زه مالک یم دې هوټل او به دغه ځلوبۍ جوړوم او دې ځلوبو کې الله خوان اچولی ارزی نه ورته خلک راځي د ورځې تقریبا څو کیلو ځلوبۍ پخوي د ورځې به دغه دیګي باندې 4-5 دیګې وباسم او 2-3 بوجې بوره وباسم ماښام کې حسابي کوي ماښام کې حسابي ماښام کې تقریبا د ورځې سودا کېږي بس کله 10,000 روپۍ دکانداري وشي او دغه د اختر شپو کې 15,000 15,000 ډېر زر پورې داسې کېږي سره بیا خپل د هوټل کارکوونکي د هوټل کارکوونکي را سره 6 نفر دي او هلته بیکریم لرو موږ هلته بیکریم شته دی زموږ او بیکریم لرو او مټیان جوړو هر څه جوړو او بالکل څه شی ښه پخولی شئ دلته موږ هر څه ښه پخولی شو ولا چې زموږ خو انشاءالله یو شی هم خرابه نه وي چې خلک چې راځي ښه شي له راځي که نه بیا چې موږ ښه خواړه خلکو له جوړ کړو چې خلک یې وخوري بره د بالا ولسوالۍ د دې نه تقریبا څومره لرې ده د دې نه تقریبا داسې 15 منټه لار به د دې ځای نه په ګاډي کې ملګرو نو مقصد را نږدې شوي یو موږ به هم دلته وقفه وکړو ډېر ستړي شولو Yo Afghanistan YouTube channel. دوستانو بیا هم ښه راغلاست د رودات ولسوالۍ نه تقریبا 2 ساعته څه زیات مزل وکړ او روان یو په طرف د بالا وبګورو چې هلته څه منظرې دي هوا ډېره ښایسته دوستانو دغه ځای چې ګوره ډېر تک شین ښایسته هوا ده په دغه روډ باندې ډېر زیاتره ملګري چکر دپاره ځي فکر کوم دغه سکوټر والم چکر ته ځي او ودرېږه چې موږ سره به خبرې وکړو که نه سلام ستړي مه شئ چال دی ورور جوړ په خیر تکړه چیرته روان یې چکر ته روان یو کوم ځای ته نصبار هاشمي چوک ته او کوم ځای نه راغلی مارکو نه څو کیلومتره مزل هم وکړه یعنې تقریبا د 10 کیلومتره 15 کیلومتره مزل به هم کړی موټرسایکل باندې مزه کوي بالکل مزه کوي ستړی شوی خو نه 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 یو ستړي د بالا ولسوالۍ ته ځئ د بالا مخکې کله راغلي وئ یعنې مخکې نه یو راغلي او همدا 2 په 2 یاستئ همدا 2 په 2 یو ښه تاسو ته ښه چکر ستاسو ته ښه ژوند غواړو خدای په امان په مخه مخه السلام علیکم خدای په امان دوستانو مختلفو ولایتونو نه خلک راځي تر څو چکر ووهي د بالا ولسوالي وګوري نو نن موږ هم راغلي یو زما ملګری تراشه صاحب بیا هم ښه راغلاست درته خیر دی کراري ده د دغه شنې علاقې په هکله که دوستانو ته ووایې چې د دې ځای نوم دا چې دی د هسکې مینې ولسوالۍ د مریض کری ده مریض کری ده او کورونه ښکاري که نه ساحه ډېره غټه ده ماشاءالله دې خوا چې دی د سرو میران ورته وي او دغه پورې ساحه چې تاسو ګورئ دا د چروازۍ په نوم یادېږي بیا د یا خوا نه چې دی دغه مخامخ چې کومه تاسو ته ښکاري دا د میجي صاحب زیارت دلته رهي او د میجي صاحب په نوم یادېږي او فکر کوم کورونه خو
شاید نفوس ډیر ولري خو دلته داسې خدماتو پته نه لګي مکتب کلینیک بیا څنګه چل کېږي مکتبونه او کلینیکونه خو دغه تیر نظام کې څه ګډوډ شوي خو اوس لږ لږ را جوړ شوي دي او د سیار ساحې ته خپل کلینیک او مکتب نشته دی نو زموږ نه دولتي دی شخصي ورکې دومره نشته دی شخصي نشته دی نه او مکتبونه شته دی مکتبونه شته دولتي مکتبونه شته خو شخصي پکې نشته او چې دلته څوک مریض شي تکلیف شپې ورته پیدا شي بیا هم دلته علاج کېدلی شي نه د دې ځای خلک ډېر زیات په تکلیف دي ځکه چې دې ځای نه بیا موږ مریض وړو د شپې ښار ته او ښار هم تقریبا موږ نه وایي چې ډېر لرې دی او بیا ښار ته وړو نو داسې خاص دغه یې نشته دی دلته څنګه ما خو د سفر نه ډېر زیات خوند واخیسته تا لپاره به تکراري مزې شته که نه مزه خو یې ډېره زیاته مزه ده ځکه چې ډېر دوستان او ملګري راځي د ولسوالو نه دلته چکر ته راځي ډېره ښایسته هوا ده ولایتونو نه یې راځي دلته خو ډېر ښایسته دی غونډ انډیوالانو خلکو ته زموږ دا خواهش دی چې راسي دې ځای نه مزه واخلي خوند ونه واخلي ډېر ښکلی موسم دی ډېره ښایسته هوا ده ها بس زه به ځم په هڅه کې یم او په تادۍ کې یم فکر کوم د دې نه خو د سړک راته کچه ښکاري نه پوخ سړک د ستلی دی په دې پوخ سړک به ځو انشاءالله باره د ګورګورۍ پورې دا ساقې به غونډې دي مرګړو ته وښې مقصد کچه سړک نه ساته نه پوخ دی انشاءالله موږ موټر هم د پوخ سړک په دغه راوړی نیت باندې نه پوخ سړک دی انشاءالله څه تکلیف ځئ چې ځو ځو خیر سره راځئ یو افغانستان یوټیوب چینل السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر علی خیر دې صحت دې خیر بخیر خیر دې اخترم بخیر تیریږي مرګ رانه ولا خیر ان شاء الله بخیر است د کړي په ډېر خسته بوی وکړه والله چې بدا غوړو کې سره کوي یاران دوستان راشي پوه سیل صفه د پاره دي پوه دا مرغ پارسي کې د مرغ دی او مو پښتانه د چرګ غوښه وته یو خو په خیر خدای منیر خان صاحب دا چې دې ته ویل شي شابه کرے شابه یادېږي رو شمی چمنه مشهور دی رو او دا سیلبین خلک دلته مینوال ډیر زیات سیلبین خلک راځي دا غرو لمنه خواته دا غرو لمنه ډیر یخ دی پوه سیل صفه د پاره خلکو درازي او بدل ته خوراکي ته ورو ده زیات انډیوالان دی پوه شم دسه ځان سره د سامان مامان زیات راوړي کنه او بس چې څوک ځان سره خو تنظیمات نه برابر کړي بس موږ ته برابر کړي دلته په خدمت کې ولاړی وته صاحب د ورځې تقریبا ستاسو د واړو کله څومره کسان ډوډۍ یاره به داسې وایي چې اصل یو نیم سل کسان مسوي خدای ورسوي درځي ان شاء الله او دوه کسان یې پکې دوه درې کسان پکې لګي ورو کسان څه څه پخوي ما هو دا دی لوبیا دا چرغ غوښه ده بوش چیپس ته آلو دی بیګاونه ده غوښه څوک راوړي چوپان کباب څوک راوړي ته پخوي ورته ورو سیخي بیا اوسېږم همدلته همدلته شپه ورځې د پراتی خو تنظیمات نه برابر نه دی ورو پته ورته لګي کوم ولایتونو نه زیات خلک راځي دا کندوز نه راځي کندهار نه راځي بغلان نه راځي دا یخ خو منطقو نه راځي ننګرهار خو خپل وطن دی پوه شو ورو
اوس دغلته سیالبین زیات کوم ځای کې کینی ډېر سیلبین دغه پاسه غرو لمنې خو کې د پټو غاړې کې پاسه ونې دي پوه شي میوه ده د میوه غاړې کې کینی وروره میوه ده که نه انګور دي نشپاتي دي دا نور میوه جات دي وروره صحیح ده بس ډېره مننه بس خپل کار کې بریالیتوب درته غواړو کامیاب اوسئ ښه ده بس خوشحاله او بریالی اوسئ په ژوند دې غواړم چای خو نسکي چې په تا باندې څکو راځئ کښېنئ خشنې چې د باندې څکو شینواري چې الله مرچه مخامخه Yo Afghanistan YouTube channel. سلام حاجي صاحب څنګه جوړې په خیر کراري وخت سات په خیر تیریږي فکر کوم د همدې سیمې اوسېدونکی او همدې ځای دغه سیمې ته څه نوم اخلي دې ته شابي دغه پل باندې چې راځي ټول خوځېږي ډکېږي لکه زلزله او دا دې باندې بیا څه سوچ کوي سړی د مخکې نه خوځېږي خو اوس خوځېږي دا ولې دا وجه څه ده دا خو بس اوس خلکو ډېر بلوږه ده بعضې ځمکې خلاصې شوې که نه او دا مخکې ښه و د دغه پل تاریخ درته یاد ده چا جوړ کړی دی ترمیم کړی چا دی دا کرزي او د نن نه څو کاله مخکې یاره بس یاره 10 کاله مخکې نو 10 کاله مخکې چې دغه پل نه و بیا مو څنګه تګ راتګ دلته کولو بیا مو هلته پل کېښوده شي کوم ځای کې هلته کوم ځای چې خپل ټنګ وکړه هماغه ځای کې پل کېښوده پخوا وخت کې به اوبه هم ډېرې وې اوبه خو ډېرې وې چې اوبه ډېرې وې تقریبا ستاسو او د دغه کلي که نه بیا به رابطه ختمه وه نو نه پورې وتو بیا پورې وتو رقم ته پورې وتلی همداسې هم پورې وتو بل آباد ځای کې خړ ټنګ دلته پل جګ کېښوده دې ځای ته ماما د کوم ځای نه خلک راځي کوم ځای نه د دې ځای ته د کوم ولایتونو نه اکثره خلک راځي دې نه بس ځان نه زیات ځای نه راځي دا خلک سیال دپاره همداسې راځي که نه خو دلته تاسو د دغه ځای کې په کوم قوم باندې یادېږي شینواري نه موږ اشرف خیل نه باندې یادېږو قوم اشرف خیل دی نه کار موږ شینواري موږ حکومت شینوارو کې دی اسکا مینه دی بالا دی بالا دا نو د دی بالا ولسوالۍ مرکز راځي او دا مرکز راځي ډېره مننه خیر تاسو چې شعر غواړم کور خوشحاله اوسئ نه اڅو ګره پراخه د موږ د مخ کړی دی همدلته کور دی تاسو د ژوندي یې آباد اوسئ دوستانو دغه پل په دغه اړخ باندې یو ډېره ښایسته جمله لیکل شوې ده د ملي شتمنیو ساتل د ټولو مسؤلیت دی نو خدای دې وکړي چې دغه مسؤلیت ټولو پېژني ډاکټر صاحب سلامونه ستړی مشئ وعلیکم السلام په شروع کې که اکثره دوستان دې پیژني خو بیا هم که یو پیره زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي مننه مهرباني زه ډاکټر زرغون شینواری د شینوارو اصلاحي ټولنې غړی په لومړي سر کې تاسې ته او ستاسې د لارې ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم
او تاسو نه مننه کوو چې راغلی دلته او زموږ غږ ته انعکاس هم وکړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ، خیر اوسئ. فکر کوم نن تم د تفریح په خاطر راغلی. بالکل دغه ځینې دوستان راغلي وو، دغه ساحه اوس شهرت ډېر شوی دی، نو زموږ میلمانه د لغمان نه راغلي وو او اکثریت وخت دلته د کابل د لرې لرې ساحو نه خلک راځي، نو چې بیا دلته راشي طبعا نو موږ ته زنګ وهي ورسره راشو دا ساحې ته ورسره چکر ډاکټر صاحب هغه ستاسو یو پوسټ ما لیدلی د چیو پروګرام بلې. کړی و، ما ویل که هغه همدلته وي، هغه څه سیسټم د چیرته دی، ختم شو، روان دی؟ نه ختم خو نه دی، هغه خو د چې موږ داسې یو پروګرام جوړ کړی د غزبنګ ولسوالي چې وه په تیر وخت کې خدای شته ډېره په حساب انځور د دې ډېر خراب خپور شوی و چې دلته ډېر نامني ده. موږ بیا دې دپاره دلته یو د فری چایو سماوار جوړ کړ، دلته هم چای فری ورکاوه، نو هماغه و چې د غونډ مشرقي اتا د افغانستان د مختلفو نور ولایتو څخه هم دلته خلک یو ځل اتمن راغله، نو زموږ بیا هغه پوسټونو ته مدني فعالانو ځینې رسنیو ورته انعکاس ورکړه او د مغې برکت و چې دلته اوس تاسې ګورئ ګڼ شمېر سیلبین راځي، دا دی اتا د مغې برکت دی چې تاسې هم دلته راغلی. نو هغه د چی پروګرام زموږ دلته د اختر د کوچني اختر د دویمې ورځې نه شروع شوی و او تقریبا د لوی اختر نه 2 ورځې مخکې پورې بیا دا ساحه ته ډېر خلک دلته راغله او دا ساحه یې ولیده. زموږ ولسوالۍ کې چې اکثره ښکلې ښکلې منظرې لري، هغه د اوغوز ښکلې دره ده چې لرې ده، هغه تقریبا دا د ولسوالۍ سره چې راشي نو یوه لار دلته راغلې ده، یوه اوغوز ته تللې ده، د ولسوالۍ نه تقریبا 15 کیلومتره لرې به وي. نو د چیو هغه د سماوار ایښودل مو هدف دا و چې د سیلبینو د هغه دوستان چې چکر ته راځي هغو توجه را جلب کړي. بالکل زموږ یوازې مقصد همدا و چې یو خو دا زموږ د ولسوالۍ یا د شینوارو انځور بد خپور شوی و چې دا خلکو ته موږ وښیو چې یعنی شینواري اوس انشاءالله امن دی، شینواري نه خلکو داسې په حساب نفرت وړه داسې فکر کاوه چې مطلب شینواري یا طالب دی یا داعش دی یا داسې دي، خو خلکو ته موږ وښوده چې یعنی شینواري په حساب داسې خلک نه دي، رویې خلکو سره ښه ده او د دې په خاطر باندې موږ دغه د چی پروګرام دلته شروع کړ او مغه چې خلک دلته راغله. نو اوس موږ هغه چی سماوار چې اوغوسته ویوړ هغې یو نتیجه دا وه چې موږ ویل دا خلک راشي او ننګرهار کې بیا بالخصوص شینوار کې هسکې مینې ولسوالۍ کې دغه د هسکې مینې ولسوالۍ ښکلې ښکلې منظرې وګوري، خلک باید نور د ځایونو ته لاړ نه شي. اوس لکه کامه ده صحیح دی چې د هغې شیر یخ مشهور دی، خو نور هلته یخ هوا نشته یا ښکلې ښکلې منظرې نشته. شینواري مثال ښکلې ښکلې منظرې لري او بیا بالخصوص ما ورته وویل چې د اوغوز دره چې دا سپین غر سکرام څوکه چې کومه یوه دا ورسره نږدې ده، پاکه هوا ده، یخې اوبه دي، ښکلې ښکلې منظرې دي. مننه ډاکټر صاحب، د ستایلو وړ کار مو کړی دی. د هغه چیو سپورټ چا کولو؟ د هغې چایو سپورټ موږ سره چې ډېر مالي مصارف او زموږ سپانسر زما ورور هم دی ډاکټر محمد یعقوب شینواري موږ سره ډېر سپانسر کړی دی او اکثریت یې بیا موږ خپل انډیوالانو د خپل ژبه موږ سره لکه د ټول تقریبا څومره کسان به راتله، څومره چای هم پخولې؟ دلته خو داسې ورځ راغلی چې یعنی تقریبا په سوونو موټر راتله، داسې وخت راغلی چې دلته به یاره په یو ورځ کې کېدای شي 1500 موټر هم راغلي وي، 300 به هم راغلي، یو موټر کې 3-4 کسه راځي. نو دې کې مختلف همداسې ځینې کسان په خپل خپو به راغلي وي، د منطقې خلک به راغلي، دو به چای څکلی. نو داسې تخمینا نشم ویلی خو ډېر څه کسانو مو ورته ګمارلي وو، څو کسانو څه رقم سیسټم وو، ځایونه مو ورته جوړ کړي وو؟ دې دپاره خو موږ دلته سماوار ته موږ یو کس موظف کړی و تر څو دا خلک راځي دوی دپاره باید چای ورته ورکړي. بیا د دې په څنګ کې موږ سره یو بل کس د خارج نه کومک وکړ چې هغې کې موږ ورته لکه غوري وو، سترنجۍ وې، دیګونه وو، د دې په خاطر چې دا خلک د لرې ځایونو راځي او دوی سره د اشپزۍ کم سامان کم بوتي دا هم ورته ورکړي. مننه ډاکټر صاحب، دې منطقې په هکله که ووایئ د سپین غر څومره د دې ځای نه لرې دی؟ سپین غر څوکه؟ او سپین غر سپین غر خو تقریبا یاره د ځای نه به که ډېر وي یاره 15 کیلومتره به د ځای نه لرې وي یا شپږ. ورغلی؟ نږدې نه ورغلی یم. هوا یې څنګه؟ هوا خو نو بس سپین غر خو داسې هوا ده چې بس ډېره ښکلې هوا ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب، د ستایلو کار دې کړی دی، خوشحاله اوسئ. زموږ هم خوش قسمته وو چې
تا سره مخامخ شولو. تاسې نه هم مننه. ما مخکې مو ویل کورم ودان چې دلته راغلی زموږ غاښ ته مې انعکاس ورکړه. دا منطقه هم د نږدې نه ولیده. نو تاسې نه هم مننه، ډېره ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. چنانه مننه تاسې نه. خوشحاله اوسئ. سلام ټول ستړي مشه. ستاسو ټول په نماینده به دغه یو ورور سره خبرې وکړو څنګه مو خوښه ستړی مشه. نوم خیر نوم مې حیات الله زهین د ننګرهار ولایت رودات ولسوالۍ څخه. ډېر کوم ځای نه راغلي؟ ننګرهار رودات ولسوالۍ. جلال آباد نه راغلي. جلال آباد نه دا ساحه څومره لري ده؟ نو یو اندازه ده. نو داسې مقصد زم راغلم 50 کیلومتره اندازه راځي. نو ډېره زیاته راځي همداسې. هو څو منټه کې راورسېدلی؟ نو موږ خو لاره کې سوداګان یو هغه وکړو داسې 1.5 ساعت یې ونیو. دغه کوم پروګرام هم جوړ کړی دا یو کس په غاړه اخیستی او که پیسې مو اچولي دي؟ نو هغه یو متل به دې اورېدلی وایي حساب کتاب وکړه ضروري تر منځ. نو 50-50 معامله ده. څو روپۍ مو اچولې وې؟ نو اندازتاً داسې 500 افغانۍ راغلي په کس په سره. دې کې اوس یو کس رازیات شي څومره غوسه به در لري درځي فري هیټ کې؟ دا مول نه سوچ پکې والی دی. موږ یو قدرې مېلمانه هم راشي نو انشاءالله دا سامان به بس. ډېره مننه ډېره مننه. دغه ملګرو وویله چې وخت ناوخته وایي شعر هم لیکې. نو شعر لیکم نه خو یعنې شوق هم ورسره شته. نورو شاعرانو شعرونه نور راخلي د نورو کسانو د نورو شعرونه خپل څه نه یې لیکلی؟ لیکلي هم دي خو یعنې هغه کور کې دي را سره. ذهن کې دې نشته؟ نه ذهن کې هم نشته. په کور کې دې همداسې ایښي دي او که لیکلي دي؟ لیکلي مې دي. مړی څوک به ذهن کې دې اچولي وای؟ نه یاره نه مې اچولي. ښه دوستانو ته څه وایې؟ نو دوستانو ته مې دا پیام دی چې نه پیام خو به وروسته وایې. شعر وایې، ټپیزې وایې، بیتونه وایې. خیر ښه ساه واخله، غټه ساه واخله، اوبه وله ورکړې. نه خیر اوبه به مې څښلي ځه. یو څه خو به وایې. خیر زه به ورته یو شعر ووایم. مهرباني. نو وایي ستا له مخه ژړېدمه ټوله شپه لکه شمه سوځېدمه ټوله شپه. خدای خبر چې ما ته ولې یادېدلې سرګردانه ګرځېدمه ټوله شپه. چې به یو ورځ ما ونه لیدلې جانانه خوب به نه و اوړېدمه ټوله شپه. خوب به نه و ټوله شپه. خوب به نه و اوړېدمه ټوله شپه. مطلب کټکیا خوا دې خوا توشاک باندې اوړېدمه. بس همداسې وګڼه. وایي ما به کله چې خوشحال ولیدې یاره ځان سره به خندېدمه ټوله شپه. زبردست. او ته به وایې بې وفا شو زه یې هېر کړم. ته به وایې بې وفا شو زه یې هېر کړم. زه ذهین دي یادومه ټوله شپه. زبردست. دا دې خپل شعر پردی د خپل یعنې شعري غلا مې وکړه. زه خیر دی نوم خو یې وله واخیستله. ذهین صاحب شعر و که نه؟ نور دې څو دانې زده دی؟ نور به یو دوه ټپیز به ورته وکړم. مهرباني. ښه صحیح په لوړه ساه کې ووایه. نو ښه په صاف اواز به یې ووایم. وایي دا به د پاک الله رضا وه یا چې تی ښایسته کړې زی مین در باندې کړمه اسمانه پړک وه هره پیوزه یا چې په ما ورانېږي نو په ټولو ورانه شي نه او راشه په زړه مې ګوتې کېده چې در معلومه شي زما او زما لیونۍ مینه او عاشق سړی د خدای دلوي یار کنزل او دا خندل ورته کوینه او جانانه یو خبر مې واوره قدر نه لاړم بیا به وکړې ارمانونه او دغه ملګري چې په کوم ځای ناست دي یا په دغه ځای د بې اوبو وشي ګلونه
یا دانه تاغ جان شي زړه مې ښه شي یا چې بشیر جان شي د زړه غم مې لرې شي نه. زبردست یو چکچک ورته ووایه. مقصد دغه سړي خوند ورنه که زور ورکوي ولا نه دا سړی خوشحالۍ نه خبرې نه کوي زړه کې خوشحاله دی. ډېره مننه. عاشقي کړې ده د دې شعر او د دې ټپیز نه پته لګي احسان اعظم کړی و کوم دې کړی جریان لري زموږ د چینل لارې څور ده وای نو سبا ورته وایم خو خالي موږ دې نه خفه کوي په کومه برخه کې چې په هره برخه کې ډېره مننه تاسو ښه چکر خدای په امان موږ سره پاتې شه کنه غرمې ته تاسو نشئ خوړلی یو افغانستان یوټیوب چینل. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. د بالا ولسوالۍ کې ښایسته هوا د اوبو غږ فکر آرامولو لپاره خاص رول لري. دوستان راغلي دي تر څو تفریح وکړي او خپل ساعت تېر کړي. سلام ستړی مه شئ. وروره ډېره مننه چې دلته راغلی او موږ ته تشریف راوړ. خوشحاله اوسې. نوم دې څه؟ نوم بلال. او د ستا؟ سید جلال الدین. او د تا؟ نبی الله. جمیل محبت. او ستا؟ مجيب الرحمن هاشمي. او د تا؟ عزیز. عزیز. ساده عزیز. بس همدې ورې. ستاسو ټول په نمایندګۍ به دغه ورور سره خبرې وکړو. صحیح ده؟ ښه. د کوم ځای راغلي یې؟ د شپولې کریانه راغلی قدرت کلی. نږدې راغلي یې؟ او نږدې راغلی یم. تاسو ځای نږدې دی به سره به ځای راځئ زر زر به چکرې ووهئ. او چکرې خو ښایسته هوا نه خوند اخلی. او بالکل. دا ملګري دي د اندیزې دي؟ نه دوی د ښار نه راغلي دلته زما میلمانه راغلي. او زما میلمانه دلته راغلي چکر ته. په کومه وجه میلمانه یې څنګه چل دی؟ کوژده دې کړې ده؟ واده دې کړی دی؟ نه داسې د اختر چکر و که نه همدې ته راغلی چې اختر دی او بس میلې وکړي او راشي منظرې وکړي چکر ته راغلی. څه مصروفیت لرئ بیا؟ مصروفیت خو داسې خاص مصروفیت نشته او بس ټول اوسګار دي. نه ته؟ زه نه څه څه مصروفیت نه لرم بس اوسګار یم زه نو. بیخي؟ او بس اوسګار یم زه. سړی خو اوسګار نه کښېني. خیر خو بل څه کار نه بېګار خو کوه. او واسه کوه کار مار کوه خو کور کار مار کوه دیکاني میکاني کوه. ها ملګرو راته ویل ډېر ښایسته ترنم کوي ډېر ښایسته غږ دی. او څه خبرې وم ما ته خو د خپل غږ پته نشته او داسې یو ترنم به ورته وکړم په دې هیله چې خوښ هم شي. مهرباني. څنګه چې یما او داسې نه وم د هر چا ښکلی وم مین شومه او داسې شومه زړه مې د وینو او پواره ده زړه مې د وینو او پواره ده که غړ غړې کم ټول برنګه کم دیوالونه او زړګی مې شینه لکه چمن دی دا ستا غمونه لکه خره ورته راځي نه او که د دنیا شرمونه نه وی ما به د نوم په تشنابو لیکلی وونه او سترګې له سترګو او نه شرمیږي جرګه کې سترګې د یار سترګو او تلیږمه او مینه د زور خبره نه ده کنې هډوکي به د ما مات کړي وونه او مینه د زور خبره نه ده که زړه دې نه وي بیا دې نه مجبورومه او په لختې ټوپ کا او بیا را ټوپ کا چې خوند دې درکړ ټوله ورځ وخه ټوپونه
او پاس دراغه نمې راټوپ که لاندې کوچې وه په بوجۍ ورولېدمه بس ډېره مننه ډېره ښایسته یو چکچک ورته وکړئ عاشقي ده کړې ده او عاشقي خو سره انسان دی چې عاشقي نه کړي عاشقي خو هر چا کړي نه په دغه بیتونو یا دغه زمزمو یا دغه ټپو کې دی اشنا پورې خندلم او نصیحت دې مورته کولو زارۍ دې مورته کولې څو رقم دا خو بس هسې خپل سات تېرو ټیم پاسي کوو بهجان بس خپله ټیم پاسي کوو سات تېرو نور داسې کم خاص دغه نشته عاشقین عاشق لري او دا واورې کېدای شي درنه خفه شي خاندې غوسه شي زما د چینل د لارې څه ورته وایي د یو افغانستان د چینل د لارې بس ما د ټولو نه خپل عاشق ته څه وایي معشوقې ته خپل عاشق ته داسې خاص څه ویل نه لرم خو بس ورته وایم چې د خلکو زړونه مه ماتوئ او تا سره مینه وکړي او ما سره مینه وکړي ډېره مننه ډېره مننه خیر اوسې Yo Afghanistan YouTube channel. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.